د لمر خویندې. دا د هغه وخت کیسه ده چې د ودونو پریکړې به د جادویي مقابلو یا هم له دیوانو سره د جنګ له لارې کېدې. دا د هغه وخت کیسه ده چې پاچاګانو او ملکو به په نړۍ حکومت کاوه او یو پاچا به کولی شول چې د لمر او سپوږمۍ له کورنیو سره وګوري. یو وخت له وختونو یو غښتلی پاچا و چې یو ښایسته زوی درلود. د شاهزاده تر ټولو ښه ملګری د شاهي کورنۍ د باغوان زوی و. دوی دواړو به شپه او ورځ یو ځای سبق وایه او لوبې به یې کولې. پاچا له دې حالت څخه نه و خوشحاله، خو د هغه نازولي شاهزاده د باغوان له زوی څخه پرته بل ملګری نه درلود. زموږ کیسه له یوې مهمې ورځې پیل کیږي چې کله دواړو هلکانو په باغچه کې لوبې کولې او د باغوان زوی یو شی وموندل. سخته سیالي وه، ومې ګټله. ما وګټله. لومړی زه راورسېدم. نه، زه راورسېدم. هی، دا څه دي؟ داسې ښکاري لکه طلایي بڼکه، د طلا بڼکه. دا زما ده ځکه ما وموندله. نه، هغه زما ده ځکه زه لومړی دلته راورسېدم. زما ده، زما ده. هلکانو، دا څه شور ماشور ده؟ دوی دواړو پاچا ته هر څه وویل، خو پاچا نه غوښتل چې د یو باغوان زوی دی له شاهزاده څخه برلاسی شي، ځکه یې د یو ناممکن شرط په هکله فکر وکړ. رنک، زه به تا ته موقع درکړم تر څو ثابته کړې چې دا بڼکه ستا ده. که چیرې لومړی تا دا بڼکه لیدلې وي، نو تا باید هغه چرګه هم لیدلې وي چې دا بڼکه ترې لوېدلې. او اوس ته باید هغه چرګه پیدا کړې او بیا کولی شي چې دا بڼکه ترلاسه کړې، او تر څو دی چې هغه نه وي پیدا کړې، ماڼۍ ته بیرته مه راځه. خو پاچا سلامت. بس رنک، آیا دا منې چې دا بڼکه د شاهزاده ده؟ زه یې نه غواړم پلاره، پرېږده چې رنک بڼکه واخلي. مننه ملګریه، خو دا نوره د بڼکې د اخیستلو خبره نه ده. ما به په خوشحالۍ دا درکړې وه، خو زه درواغ نه وایم. ما بڼکه لومړی ولیده. که پاچا سلامت یې ثبوت غواړي، نو زه به یې ورته ثابته کړم. زه به د دې بڼکې چرګه پیدا کړم. رینیک د ماڼۍ ټولې باغچې د چرګې د موندلو لپاره وپلټلې. شاهزاده ورسره مرسته وکړه. کله چې دوی هلته ونه شوه موندلی، نو رینیک پرېکړه وکړه چې له ماڼۍ څخه بهر لاړ شي. مزه رنک، دا د باچا امر دی، زه یې څنګه سرغړونه کولی شم؟ نو زه هم له تا سره راځم. دا به هم د باچا د حکم خلاف وي. خدای پامان ملګریه، زه به بیرته ژر راشم. رینیک له ماڼۍ څخه ووتلو. دی حیران و چې په دا دومره لویه نړۍ کې به چیرته د طلایي بڼکو چرګه پیدا کړي، خو پرېږده چې وګورو چې بخت مې چیرته بیایي. رینیک یوه لوی ځنګله ته ننوت. دی روان و چې یو غږ یې واورېده. هی، چیرته روان یې ملګریه؟ آیا ما واورېده چې چا څه وویل؟ دلته وګوره. سلام، زه خبرې کوونکی ګیدړی یم. رښتیا هم چې خبرې کوونکی ګیدړی. چیرته روان یې؟ رینیک د طلایي بڼکې په هکله هر څه ورته وویل. اوه، فکر کوم چې زه پوهیږم چې د طلایي بڼکو لرونکې چرګه چیرته موندلی شي. رښتیا؟ چیرې؟ له دې ځای نه لږ وړاندې د ختیځ په خوا د لمر خویندې ژوند کوي. هغوی شپږ د طلایي بڼکو لرونکې چرګې لري. یقیناً هغه چرګه چې ته یې پاک لږ غږېږي له هغو شپږو څخه یوه ده. زه به د هغوی ته ورولم. ګیدړې رینیک وړاندې د لرګیو په خوا بوتلو او بیا له څو غرونو تیر شول، تر هغې چې د یوه ډېر لوړ غره څوکې ته ورسېدل. دا څوکه داسې ځلېدله لکه په طلایي رڼا چې پوښل شوي وي. دا هغه ځای دی چیرته چې د لمر خویندې ژوند کوي. راځه چې ورشو او هیله ترې وکړو چې خپله یوه چرګه موږ ته په پور راکړي. ګیدړه او رینیک کلا ته دننه شول. دروازې خلاصې وي او دوی حویلې ته لاړل. هلته دوی شپږ طلایي چرګې ولیدې چې د طلایي دانو په خوړلو لګیا وي. د رینیک هغې چرګې ته پام شو چې یوه بڼکۍ نه وه. دغه یوه ده. راځه چې هغه خویندې پیدا کړو.
دوی د دې لوی طلایي کلا منځ ته ننوتل. یو په یوې یو غږ واورېده. تاسو څوک یئ؟ او ولې زما کلا ته راغلي یئ؟ سلام میرمنې، زما نوم رینک دی او دا زما ملګرې خبرې کوونکې ګیدړه ده. او ته زما طلایي چرګه غواړې؟ هو، ته څنګه پوه شوې؟ د دیوانو یوې ډلې زما وړه خور تښتولې او داسې یو وړاندوینه شته چې که هر چا هغه د دیوانو له پاچا راوسته نو له هغه سره به یې واده وشي. د یو طلایي زړه څښتن دا کار کولی شي او موږ به له دې پوه شو چې یو کس طلایي زړه لري که چېرته له هغه سره طلایي بڼه کوي او د هغې د چرګې په لټون پسې دلته راشي. زه به د له خور سره واده وکړم؟ د لمر له خور سره، یعنې چې کله لوی شم؟ خو که ته به کولی شي چې هغه د دیوانو له پاچا وژغوري. او د دیوانو پاچاهۍ چیرې ده؟ نه پوهېږم چې له خور سره به د واده وکړم که نه، خو د هغې په ژغورلو سره به ستا مرسته وکړم. زه پوهېږم، راځئ ما سره. دا دیوان یوازې تښتول کوي که وژل هم کولی شي. هڅه وکړه چې تر پښو لاندې یې رانشې. نور به ستونزه نه وي، مطلب چې ژوندی پاتې شي، یعنې روغ به یې. ګیدړې رینیک د دیوانو کلا ته وروستلو. دننه یې د نڅا او موسیقي غږونه تر غوږ شول. دوی په اسانۍ سره په لویو واښو کې په خاپوړو کولو سره باغچې ته ورسېدل او پټ یې د لویې کړکۍ څخه دننه کتل. دیوانو نڅا کوله او د لمر کشره خور د یو میز په سر په کوچني تخت کېنول شوې وه چې خپه او په غوسه ښکارېده. هغه د دیوانو له یوې ګوتې لویه نه وه او په تندي یو ستوری و چې لکه لمر داسې ځلېده. رینیک د یو پلان په فکر کې شو او ګیدړې ته یې په غوږ کې یو څه وویل. راځه د لمر وړې خورې، زموږ سره ونڅېږه. هېڅکله نه. زما سره نڅا نه کوې میرمنې؟ کولی شې چې د هغې څنګ میز ته مې پورته کړې؟ کولی شم ستاسو سره ونڅېږم میرمنې؟ د لمر کوچنۍ خور د وړاندوینې څخه خبره وه. هغې ومنله چې له رینیک سره نڅا وکړي او کله چې دیوان د دوی د نڅا په لیدو شول نو ګیدړې له کړکۍ څخه راټوپ کړل او د خونې ټول شمعې ګلې کړې. په همدې توګه ټوله خونه په تیاره کې ډوبه شوه. دیوان لا حیران و چې څه پېښ شول او د نجلۍ د تندي ستوري دوی ته لاره وښوده. رینیک او د لمر کوچنۍ خور د خونې څخه ووتل، د دیوانو له پاچایۍ څخه وتښتېدل او بیرته خپلې کلا ته ستانه شول. تا واقعاً چې وړاندوینه رښتیا کړه. مننه. له نن څخه 10 کاله وروسته چې کله تاسو دواړه لوی شئ نو زما خور به ستا کور ته درشي. تا به بیرته دلته راولي او تاسې به واده وکئ. رینیک له همغې چرګې سره چې بڼکه ترې لوېدلې وه بیرته خپل هیواد ته راستون شو او د خپل سفر په اړه یې پاچا ته کیسه وکړه. او رینک، ته به د لمر له خور سره واده کوې؟ نه پوهېږم چې کله لوی شو موږ به مین شو که نه. دا یو وړاندوینه ده. ته د طلایي زړه څښتن یې. کله چې دوه ملګرو سره خبرې کولې پاچا په کرکه ورکتل. د فکر کولو چې یوازې یو شهزاده کولی شي چې د داسې یوې جادویي نجلۍ لکه د لمر خور سره واده وکړي. نو ده پریکړه وکړه چې که کله هغه 10 کاله وروسته د دوی سلطنت ته راشي نو دوی به واده خرابوي. 10 کاله تیر شول. له رینیک او شهزاده څخه زړور، هوښیار او ښایسته ځوان جوړ شو. د لمر د خور د راتګ ورځ رانږدې کېدله. بالاخره یو ورځ چې پاچا رینیک او شهزاده په باغچه کې د تیر کمان تمرین کاوه، آسمان له روښانه طلایي رڼا څخه ډک شو. د دوی سترګې وبرېښېدې، خو کله چې رڼا لږ کمه شوه نو دوی یوه آسګاډۍ ولیده چې په هوا کې الوتله او په ماڼۍ کې ښکته شوه. له ګاډۍ نه یوه پیغله چې د ښایست ساری نه و او په تندي یو ستوری و راښکته شوه. رینک،
وګوره د لمر کوچنی خور. شاهزاده د خدمتکارانو او ساتونکو سره یو ځای هرکلي ته ورمخکې شو. پاچا خوشحاله نه برېښېده. ښه، ته هغه پیغله یې چې رڼک له دیوانو ژغورلې وې؟ هو. بخښنه غواړم، خو ماته په داسې یوه کیسه باور کول سخت دي. پلاره، د دې هېواد د پاچا په توګه زما دنده ده چې رښتیا معلوم کړم. څرنګه ستا په شان ځواکمنه میرمن د ځان ژغورلو لپاره د یو ناچاره ځوان مرستې ته اړتیا لري. زه غواړم پوه شم چې دا کیسه رښتیا ده که نه. خو کیسې ته په کتو هغه دلته راغلی. پلاره، له دې لوی ثبوت څه غواړې؟ دا هر څه 10 کاله مخکې تیر شوي پاچا سلامت. اوس څنګه کولی شو چې رښتیا درته ثابته کړو؟ زه به تا ته 3 سخت او ناممکنه کارونه در وسپارم. که د هغه ترسره کړل نو وبه یې منم. دا کوم کارونه دي پاچا سلامت؟ غوږ ونیسه. لومړی دنده دا ده چې زما د هیواد شاوخوا ټول ځنګلونه په یوه شپه کې پرې کړې، او وروسته له هغه چې زه قانع شوم نو ته باید په بله شپه بیرته ټول راپورته کړې. ته د لمر خور یې، یقیناً چې دا کار کولی شې. وروسته زه غواړم چې زما د هیواد ټول بندونه او ډنډونه وچ کړې او په بله شپه یې ټول بیرته ډک کړې. او دریمه دا چې د خپلې رڼا په واسطه د هوا ټول مرغان وسیزه او په بله ورځ یې بیرته را ژوندی کړه. پلاره، دا ظلم ده. خو زه خو دا هم غواړم چې هر څه بیرته سم هم شي. ولې نه پوهیږئ؟ زه ستاسو له رعایا څخه نه یم پاچا سلامت، نو زه کړه نه یم چې ستاسو راکړل شوي کارونه ترسره کړم. خو رڼک زما د هیواد څخه دی او ته هغه له ځان سره تر هغې چې زه اجازه در نه کړم نشې بیولی. کوم پاچا غواړي چې د هغه ځنګلونه پرې، ډنډونه وچ او مرغانې مړه شي؟ خو ما دا هم وغوښتل چې بیرته دې دا ټول سم هم شي. خو هغه درد به څنګه کیږي چې دوی ټول ترې تیریږي؟ ونې چې کله پرې کیږي، ډنډونه چې کله وچیږي، مرغان چې کله بازارې سوځي. ته څنګه کولی شي چې دوی ته د یوې شیبې لپاره هم داسې درد ورکړي؟ ها؟ زه به دې هره غوښتنه پوره کړم، خو په خپله لاره. پرېږده چې د دې ماڼۍ هر لرګین څیز دې ټوټه ټوټه شي. او پرېږده چې ماڼۍ ځان په خپله وسیزي. او پرېږده چې د ماڼۍ ټول مړه مرغان را ژوندي شي. صبر وکړه، ودرېږه. زه یوازې ستاسو شرط پر ځای کوم پاچا سلامت. زما ماڼۍ به تباه شي. هیله کوم بس کړه، ما په تاسو باور وکړ. زه دې په کیسه کې نه یم چې باور کوې که نه. لمر د دې لپاره دی چې طبیعت را ژوندی کړي، د دې لپاره نه چې ستا په شان د یو مغروره او خودخوا پاچا خبرې ثابتې کړي. پوه شوې؟ بس کړه، د پلار پر ځای مې زه درنه بخښنه غواړم. هیله کوم بس کړه. کولی شو چې اوس لاړ شو؟ که اوس هم ته د دې ځای د قانون پابند یې. زه بخښنه غواړم. اجازه درکوم ته تللی شې. زه بخښنه غواړم رینک او میرمنې. زه پوهیږم چې ستاسو غوسه پر ځای وه. زه تاسو ته یو ځای ښه ژوند غواړم او یوه شیبه مو یوازې پرېږدم. زه د وړاندوینې په هکله پوهیږم، خو آیا موږ یوازې د دې لپاره واده وکړو چې یو چا وړاندوینه کړې؟ نه، زما سره زما هیواد ته راشه، او که وروسته مو غوښتل چې واده وکړو نو هلته به یې په اړه غور وکړو. که وړاندوینه رښتیا وي نو موږ به حتما په یو بل مین شو. هو، ما هم همدارنګه فکر کولو. پای کې رینیک او د لمر کوچنی خور په طلایي آسګاډي کې لاړل. موږ نه پوهېږو چې هغوی وروسته واده وکړ که نه، خو د دې هېواد پاچا ته یو داسې درس ورکړ چې هغه به یې هېڅکله هېر نه کړي.
هغه د خپل زوی په مرسته له خپل غرور او ځان غوښتنې تیر شو او د هېواد خلکو یې له دې وروسته د تل لپاره په خوشحالۍ ژوند وکړ.